ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. 13 جمعہ باندې د روزې متعلق ما سماروزات ستاسو په مخ کې عرض کړي. عزیزانو نن دوه خبرې ستاسو په مخ کې عرض کول دي او دا دواړه خبرې داسې دي چې زمونږ په دې ملک کې څه لوی شرف زمونږ د لاسه مبني دي. په دنیا د خدای کې چې وګرځئ د مذهب په رنګ کې دومره فتنې به په ټوله دنیا کې نه وي څومره چې په پاکستان کې. او په پاکستان کې د مذهب په رنګ کې فتنو وجه د حکومت نااهلیت دی، ځکه چې نااهله حکومتي نو هغه لاندې نظام ټول خراب. 40 کاله د پاکستان د حکومت نااهلیت وجه ده چې 2 کروڑه فرقې د مذهب په رنګ کې په پاکستان کې وګورئ تاسو موجود. هر سړی چې څه خوښه ده پرون راته چا خبره کوله وې زمونږ علاقه کې یو پیر دی هغه اعلان وکړو چې تراویح 8 دي او روزې 15 دي. ما نورې څه وې خبرې نورم ډېرې وکړې خو ما ته دغه دوه مې واورېد چې روزه د تراویح 8 دي او روزې 15 دي. نو ما بس یو ورځ دوه پس ورشه بل اعلان وکړي چې 15 دي. ستاسو په دې ملک کې عزیزانو هر ازادي چې ده هغه انتها ته رسېدلې. نو دی وجنه اوس یو لوی لانجه په دې ملک کې جوړه ده چې تراویح 8 دي او کشي لو یو پوسټر چاپ شوی او په هغه پوسټر کې لیکلي دي چې امام پسې الحمدو چاونه ویل مونځ نه کیږي او تراویح چې چا شلو کړي دا نه کیږي ته تراویح دي دا لوی پوسټر. اوس دغه پوسټر اردو خان خو عام خلک په لوی قهر چې ملک اخته دی چې هلکه تاسو خو وایئ چې شل دي هغه دي اته تراویح دي حدیث هم ورسره لیکلی آیات هم ورسره لیکلی دی. زما عزیزانو عرض دا و چې په دې یو مختصر غوندې دلیل و. تراویح د دې بنیاد څه شی د دې بنیاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ړومبي رمضان باندې صحابه را جمع کړه د فرض او د سنت نرستو ورته 8 رکعاته منځو بل شپه بیا را جمع کړه بیا ورته د موطا روایت ته چې 40 رکعاته منځو بیا را جمع کړه 6 رکعاته ورته په څلورم شپه چې صحابه په جمعات کې انتظار کولو نو پیغمبر د کورا رو نوتو ټول شپه همداسې تېره په سباله صحابه تپوس وکړو چې یا رسول الله مونږ خو بېګا ټول شپه په انتظار تېره کړه تاسو رو نوت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې که بېګا هم زه راوتی وی او تاسو ته ما تراویح کړی نو دا تراویح به په تاسو فرض شوی. د دې ترکونکي او پرېښودونکي به بیا داسې مجرم وی لکه سړی چې فرض مونځ پرې. نو دا په څلورمه شپه زما نه راوته د دې وجه دا وه چې دا تراویح په تاسو فرض او واجب نشي او دا پاتې شي په درجه د سنتیت کې. خبره خلاصه فرض او واجب خو تراویح نه دي سنت دي. په سنتو کې بیا سنت مؤکد کفایي دي بیا روایت د اتو روایت د شلو روایت د 40 رکعات مختلف شکلونو کې پیغمبر دا مونځ کړي. علما وایي چې په روایاتو کې تردد راشي. یو روایت کې 8 دي یو کې 6 دي یو کې 40 دا تردد نه دی بلکې دا توسع ده.
توسع دا معنا چې په دې منځونو کې د ارڅم راوکړي نو غاړه د خلاص توسع دې یا لکه تاسو خیالو کې په دې منځ کې دا ګوته خلک وچت لیدلې تاسو ډېر خلک پوېږي کنه پوېږي خو ګوته نه غکی بلته کتري دا ګوته نه غو اول خود دې چالس دا کول پکار دویمه خبره دا ده چې دا ګوته او چتول په منځ کې لس قسمه روایتو کې راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم لس قسمه دا اشاره په منځ کې کړي علماء محققین او محدثین وایي چې لس قسمه یو عمل په حدیث کې راتلل د دې معنا دا ده چې په دې عمل کې توسع ده توسع دا معنا چې په دې لس قسمونو کې دي په هر یو قسم دا سنت ادا کړو آداب شي ما په دې خبره پوهیږم لکه اوس ګوره مونځ ده په مونځ کې دا ولاړه دا فرض ده که ولاړه فوت شو نو مونځ نه کیږي دا فرض ده دا لاس تړل دا سنت دا سنت دا سنت دا سنت ټیک شو په ولاړه مونځ کلاسونه سړی زوړن نیولی او رکعات یو کو مونږ کیږي کنه کی ها ټول وای اوس شیخانو ذمہوار زنه زه د دین ذمہوار زه قانوندان قانون وای د شیخی مسله ما سره نشته نه د شیخانو زه جواب کولش قانون وای لاس یو سړی زوړندونی وو او قیام یو کو مسلک حنفی باندې با سنت نامن الله ان لاس تړل دي نو تارک د سنت شو لیکن منځ شو خیال امرات مسلک حنفی باندې نامن الله ان لاس تړل سنت دي سینې د پاس لاس تړل د امام شافعی په مذهب سنت دي ټیک یو سړی حنفی المسلک دی پسینه لاس تړل او منځ یو کو منځ شو گو خلاف اولا وکړه امام شافعی مذهب داده چې بهتر داده چې خدای ته ودرېږي او پسینه ورته لاس کېږي امام ابو حنیفه وایي چې نه بهتر داده چې د نامن الله د لاس تړي ځکه چې نامن د لاند لاس تړي نو دې کې دوه فائدې یو فائدہ دا ده چې لاسونه د سلاندې تړي نو سر دې قدرتی طور ورپسې راټیټ داس دویمه خبره دا ده چې لاس وتړي دا سیدات کړای شکل جوړ دا کټه ګوتا او دا کچا دا به مړون نه تاو کی او دا درې په د پاسه داسې کیږي داس دا کړای شکل به جوړ ته بنیاد دغه ټیم کې دا وکي چې خدایا ما اتکړای ځان ته وتړلې او مجرم او ملزم ستا په دربار کې پیښ شوم او د خپل ګناونو معافي غواړم تاسو خیال راغلی دغه وخت کې به ته دا تصور وکړي چې زه مجرم او تا ته مې اتکړای ځان ته ولګولې او تا دا مسلک حنفي دی دا بل مسلک شافعي ټول په خپل ځای صحیح دي امام شافعي وی بهتر دا دی ادنا سړی ته پسینه داسې لاس دی خدای د دې نه زیات حق لري چې ته پسینه ورته لاس تاسو خیال را دا غي اجتهاد دا دی د دې اجتهاد دا دی دا د اولا عدم اولا اختلاف ته دا د حرام او د حلال اختلاف نه دی کدا سي وشم منشوي دی کدا سي وشم منشوي دی کدا سي د امام مالک مذهب لاس پرانیستل او قیام علماء غید پر وجه داوي چې امام مالک مذهب دانو چې لاسونه پرانی زي او تاسو منس کوي هغه وجه داوه چې بادشاہ سره په یو مسله اختلاف راغلی بادشاہ سره قرآن قدیم دی که حادث قدیم او حادث دا یو منطقي خبره بادشاہ ورته ویلي امام مالک ته چې تو وایا چې قرآن چې دی دا حادث دی
امام مالک ورته وی چې په اعتبار د نقوش سره قرآن حادث یقیني دی لیکن د خدای کلام دی دا د حادث ټکی مې دی قرآن ته په خوله نه راځي که هر څه دی خوښه یې را سره وکړه بادشاه ورته دا مټې رستو وتړلې او حکم یې وکړو چې په دې ولوی په کوتکو ووهئ نو مټې ورته رستو تړلې وې او په دې ولوی په کوتکو وال نو دا اوږې ماتې وې نو امام مالک به چې مونځ کولو نو د هغه لاسونه راوچتېدی نه شو نو لا محاله ځوړند لاسونه به یې نیولي مونځ به تاسو خیال په یو معمولي مسله اختلاف بادشاه سره راغلی او چې زه چرې به دا فتوا ورنکم چې بادشاه پې خوشحالي زمونږ د پاکستان هلال کمیټي نه وه چې د حکومت مزاج به یې لټولو چې د ده مزاج کم طرف ته دی د خالي روجه ده او که د اتوار ده چې د ده د مزاج مطابق زه او تاسو ته بله وایم د کال 12 میاشتې د کارغه غوندې غول خوري دا قوم په ډیران د حکومت خلاف حکومت دا چې دی حکومت دا چې دی حکومت داسې دی د سپي غوندې به سر هم خوځی د کارغه غوندې به مخوک هم څنډې او په دغه شپه چې د حکومت خلاف فتوا واورې نو حکومت اعلان نه ده کړی نو څنګه روجه ونیسي بیا د حکومت د مور دغه شي یعنی کال 12 میاشتې ته خلاف او په دغه ورځ باندې د حکومت بیا په لندر شي ستا رسایي کېږي د حکومت هلال کمیټۍ ته ته خو ورشه که تا کې ایماني ته ډپټي کمشنر ته بنګلې ته ورشه ما میاشت لیدلې ده کراچۍ سره ما په ټلیفون باندې میلان کړ کوسه ډب بچیا څوک دې په سړو کې نه ګڼي دی هم په کوسه کې اوړي راوړي حکومت یې نه دی کړی چې حکومت هغه ورځ مې چای نه دی کړی حکومت بچیا بغله د سپي غوندې روان شو څوک به ټي وي کې اعلان نه دی شوی څوک به په ریډیو اعلان نه دی شوی که په ګرنیټو لګې په خبره ځان پوه کا ټي وي ته ستا د پلار رسایي لیکي ریډیو ته ستا رسایي لیکي د کراچۍ پلازې ته ستا رسایي لیکي ته ورشه تاړه کې ایس ایچ او درته د سپي په نظر نه ګوري ته خو ورشه چې ځان ته لوی تیسمار خان وې او دلته موله یاره چې دا اختر څنګه وشو یاره چې دا روجه څنګه وشو دغه څه وشو چې دا څنګه دغه شو ګوان موان ستاسو کار دی ګوان چې ته مانه تپوس کړې ته یې څو ته څه مولای تعلیم ته زما کار ګوان زما کار کتا کی ایمانی کم مجسټریټ چې د دوو ګوانو په خوله باندې 2 کاله قید ورکړي ته خو مجسټریټ نه تپوس وکړه چې دا ګوان څنګه و کولی شي او به کوي ششنجه چې د دوو ګوانو په سر سړي باندې د 500 حکم وکړي ته خو ورشه دا ګوان څنګه او به کوي مولا درته سړي څنګه دا ګوان څنګه به دې کې لا چرته خان یا د خان په مینه کې اوسېږي یا چرته سي خانو کې غوندې په بالا ماڼۍ کې لګا صاحب دادا درې دړې سرونه دیو ګرځي را ګرځي خان دا غریبانو د خدای کور رایم کی دغه چرته ورته ویلي یو خر بینی خان هغه ته وایي چې 200 کسانې په درستخان پاسي او 200 کینی خان هغه ته وایي چې د روژې په ړومبۍ شپه 200 کورونو ته د وړو بورۍ تقسیم شي د ګوړو او د چینو بورۍ تقسیم شي د شربتونو بوتلې تقسیم شي خانان هغه خلک دا خانان دي چې پردي شربت ته سترګې وایي چې چا به یو ګیلاس نه کړی چې ورشم چې زم پکې اوس کړم کوسه ډب بچي ځان نه دی دا زما کار دی روجه نیسي نه نیسي لاړې غرق شوې خپل کار کوه که روجه ونیسي نو په تاسو او که ته ونه نیسي نو په تا خو هسې خفه په دې او غصه په دې راځي چې کال 12 میاشتې حکومت نه پوزه چونی دی دا کاری بد کو دی دا کاری بد کو دی دا کاری بد کو اول خود صوبه سرحد خلق ته شرم پکار دی شرم پکار د صوبه سرحد نه بغیرته صوبه په ټول پاکستان کې اړوي نه تر کله نه چې هلال کمیټي حکومت جوړه کړې ده د بوټو نواله تر ضیاءالله کا پورې یو میټینګ د هلال کمیټي په صوبه سرحد کې نه دی شوی یو میټینګ تاسو ورته اړو د سړي ځامن نه کار کته میاشتو ګوره په ټلیفون ورته وې ستا په خلا ټول پاکستان کې هغه اعلان نه کوي نو بغیرت تاسو دا غي خپل تاوالي دا هفته مو کته صحیح روجو که غلطه دا هفته صحیح روجو
زه وایم لا د جمعې صحیح نه وه چېرته د اتوار په شپه تاسو وکتل سال ما ته جمعه کې شک شرمېدلو بیا اعلان کوي چې رمضان کا چاند نظر آ گیا او کل پہلا روز ہے یعنی چې د سپېږمو کې در ننوتن ودي لیده داسې بې غیرته قوم نو عزیزانو عرض مې دا و چې کېږي یې سم نه خدای به چرې ښه ورځ دې قوم ته نه نصیب کړي نه به د روجې ښه ورځ دې ته نصیب کړي د روجې ورځې ټوله ورځ په غیبت تېره کړي د اختر ورځې ټوله ورځ په غیبت تېره کړي داسې قوم دی یا داسې ملک دی یا داسې خلق دی نو زما عزیزانو عرض دا و چې سوچ کوئ د ځانونو تم ګورئ د خپلو خولو تم ګورئ د خپل کردار تم ګورئ چې دا مونږ وایو څه دا مونږ کوو څه دا په لاره ځو څنګه دا زمونږ د زندګۍ کرتوتونه څنګه دي دا مونږ څه حکومت نه که دا توقع کې دا خو خیال دا تصور که دا وایي چې اسلام خبر نشته اسلام خبرې کوي هغه د وزیر اعظم لرې کولو عدم اعتماد ووټ پې پاس کولو مارشلا نشته هغې دپاره صدر صاحب بیا اډیننس جوړ دا تپوس زده نه وکړي چې دا دوباره مارشلا اډیننس دې څنګه وکړو چې وزیر اعظم ته به څوک پورته هم نشي کتی هره ورځ به نوي نوي نشترې په سینه در منډي او څه به کولی نه شي هره او زه به خوشحالې اړه مې باغ کړي اړه مې باغ هره ورځ نوی نشتر د دې قوم په سینه ورم تاسو خلک خدای پېژندي هفتې په ورځ ماته یو کور نه داسې را روان وم په دې سړک مخې ته راغلم یعنې ضرورت به و یا نو زه چې ولیدم نو سګرټ یې ولید چې ګینې دا د تاسو ویلي دي زما خو کوټه ده ما غږ مو نه کو تېر شو ما زه خدای دې و پرون په مخ راغی مخ سرې تړلي او شیبرې نیولې سلام یې راته وکړو مال وعلیکم خیر خدای ویل ډېر ښه نه مال خدای دې نور زیات کا خدای دې نور زیات دا هغه د موسی علیه السلام قوم د لاسه یې ښځه نیولې وه موسی علیه السلام ته یې وویې دې ښځې نه هم که منې کې نو ستا پیغمبري نه مني او که دې نه هم نه منې کې نو ستا پیغمبري مني نو موسی علیه السلام ورته ویل دې نه به دې اول منې کړو ویل بیا ستا پیغمبري نه منو هغه وی یا الله داسې عذاب ترې راوله چې تر قیامته شرمېدلي نو الله ورته ویل کونو قردة خاسئین شی بیزوګان خوار خسته نو ځوانان بیزوګان شو او سپینګیري پکې د خنزیر په شکل شو تاسو خیال دا بني اسرائیل عزیزانو عرض داو چې تراویح شل مونږ اوس ولې مونږ تراویح شل ځکه کوو چې مونږ سره دوه قانونه دي یو دا چې خیر الامور اوسطها بهتر په امورو کې منځنۍ نه اته او نه څلوېښت بلکې شل ټیک خیر الامور اوسط پیغمبر فتوی موجود دي په ډیرو ځایونو کې د پیغمبر فتوی چې نه په ابتدا نه په انتها بلکې په منځ باندې د پیغمبر فتوی موجود او ویل دي چې خیر الامور اوسط بهتر په امورو کې اوسط نو نه اته او نه څلوېښت بلکې شل دویمه خبره دا چې هر کله د پیغمبر د وینا مطابق خبره د شلو او عمل د پیغمبر موجود دی د اتو متعلق مولانا تنویر رحمت الله علیه ډیره ښه خبره چا تاسو کو چې جی اته تراویح هم شته د شل رکعات خو الله چې مړکی او ډیر ګران کا اپ شل څمړ کېږي ظالمانو اوس خو ټول امامان چې دي که خیالو کوي تیز دي نیمه غنټه یا 35 منټه کې فرض او شل تراویح هر څه لا سه ګړز ورکی ختم 35 منټه نو تو وایا چې ته په 24 غنټو کې خدای له 35 منټه هم نه ورکې نو ته به د خدای نه بیا د دومره عظیمو جنتونو توقعانې او تمناګانې څنګه کې لکه خدای دپاره څه سوچ وکړه بله خبره دا ده چې قیامت کې به د هر عمل مطالبه کېږي بای منځونه یې راوړئ دا یې راوړئ دا
اوس قیامت کې مطالبه د 20 رکعاتو تراویح شو او تا وړي اتوي نو 12 په کم ځای نه پیدا کړي ورشه 12 نور راوړي چې 12 دې نه راوړي تل نه شل ته ودرېګا سبق کوم مطالبه د اتو شو او تا وړي شلوي بیا به څه چلی اتب پاته کې مجرشي 12 به فالتو پاتیشي نور مراتب به خدای تعالی لپاره پیوچه خیال برا وړي دي اتو او مطالبه د شلو شو نو بیړي دي غر کا شو وړي دي شل دي مطالبه د اتو شو 12 در باقی پاتیش استاد وایي چې کول شل پکار دی او کدول یوا دغه خبره داده چې روزه یوزل قرآن اوریدل او ختم دا سنت دی یوزل افس پس کوشش پکار دی چې ډېر تکلیف او معذور نه وي نو یوزل ختم خامخا په تراوو کې اوریدل پکار عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دغه شپه صحابو کې لټون کولو چې کوم صحابي ته ډېر قرآن یاد دی چې مخکې شي او مونږ ته تراوی زما عزیزانو تراوی د پیغمبر د فرمان مطابق شل دوی څه وایي دا د پیغمبر شل نه دي دا حضرت عمر شل حضرت عمر شل دی خو ګورئ د پیغمبر او د حضرت عمر داسې زمانہ وه دا ستاسو ایمان گواره کولی شي چې عمر غوندي ایمان به هغه کارو کی چې کوم پیغمبر نه کړی تاسو کولی شي عمر چې د چا تربیت 24 غنټې د جناب محمد رسول الله په غیږ کې شوی او چا د مرګ په ورځ توره راویستې وه چې کچا ویلې چې رسول الله وفات شو په خدای قسم چې اوس به په دې توره سر قلم کړم هغه عمر چې پیغمبر په کوم کار نه لیدل هغه کار کولی شي راشي قانون وګورئ اوس چې عمل او قول د صحابي په باب د ما لا یوقلو کې محمول وي پسې ما باندې تاسو خیال را عمل او قول د صحابي او عمل کو او نسبت پیغمبر ته ونکو نو قانون اسلامی دا دی چې د دې نسبت چې پیغمبر ته نه دی کړی دا حبل دی په دې چې د پیغمبر لیدلې ځکه چې صحابه د ځانه کار نشي کولی په دې څه دلیل دی چې صحابه د ځانه کار نشي کولی په دې څه دلیل دی په دې دلیل خود حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما صحابه په شان د ستورو دي ار یو صحابي په سم چنیات تړلو دغه سملار خیال امراغ زما صحابه په شان د ستورو دي ار یو صحابي په سم چنیات تړلو دغه سملار په دې دلیل دا دی بهرحال خبرې ډېرې دي ایو د اشاره خبره پاتې شو اشاره په منځ کې دا سنت اگر چې زمونږ په دې ملک یو دور داسې تیر دی چې په دې مانځه کې به ولا ګوتې ماتي چاله کدا ګوته په مانځه کې موجود وجه څه وجه دا وي چې پیغمبر چې په منځ کې ګوته او چت کړي و نو هغه شیطان راغلی ورته وی چې خدای یو دې کدو دی نو پیغمبر خو په مانځه کې خبرې کولې نشوي نو په ګوته ورته داسې کړی چې یو دی په دې خبره پوښ تاسو په ایمان وای مونږه د سورلسمې صدې زه د سورلسمې صدې پلیت او مردار مولایم د دنیا روسیا شرمسار ما وبرلوې ګندب د خدای په دنیا کې بلني تاسو ځان ته وګورئ مونږ د سورلسمې صدې ګندا او روسیا مسلمانانی مونږ له په ژوندۍ کې شیطان مخامخ راغلی چې خدای یو دې کړی تاسو ته چرته راغلی لاس ماس به هم درکړي تاسو ګور مونږ پلیت له خو شیطان مخامخ نشي راتلی او نه په مانځ کې چې خدای یو دې کړی او رسول الله غوندې هسته ته په مانځ کې شیطان راغی چې خدای یو دې کړی دا اوس د چا عقل وجه ولا دا نه خبره دا چې پیغمبر په منځ کې اشهد الله اله الا الله
دا ځکه وکړه چې یو قول دی او یو عمل دی. دا ګوته چې دا عمل دی داسې یوه اوچتو او په ژبه ویل دا قول دی. نو پیغمبر به چې قول په خوله وکړو ورسره به یې ګوته موچته کړه چې د قول او د عمل منځ کې مطابقت راشي چې زه یوازې په ژبه نه ویم چې خدای یو دی زما عمل هم دا وایي چې خدای یو. دغه روژه وه جون جولای میاشت وه 8 کال مدینه منورې ته اطلاع رااله چې د مکې نه د ابو جهل د سالاره اعلان دی لخکر را روان دی او ان قریب په مدینه حمله کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم اعلان جنگ وکړ او وی فرمایل صحابه ته چې تاسو هم تیار شئ بای سامان د جنگ شته. صحابه وی چې یا رسول الله اته توري دي او 2 آسونه دي نه نوري توري شته او نه نور آسونه شته. مرګري څومره یې وې 314 کسان بس دغه 314 فوج دی اته توري دي او 2 آسونه نور څه نشته وې صاحب نور و بسم الله چې دوی روانيږي یو 2 ماشومان په منډه منډه رااله د یو عمر دی 11 کاله او د یو عمر دی 14 معاذ او معوذ نامه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپو کې غړي چې جی مونږ ته اجازه تو کې چې مونږ هم jihad تلار. حضور علیه السلام ورته داسې ګوري چې تاسو خو واړی په تاسو لا jihad فرض نه دی. هغه وی چې مونږ واړی خو یو چالو شو تاسو چې اعلان د جنگ وکړ نو زمونږ مور په جړا ده ځکه چې زمونږ پلار مړ دی او زمونږ مور وی چې ښا په قیامت کې به د بدر د شهیدانو ښځې برید تاوی چې زه د پلانی شهید ښځه یم او زه د پلانی شهید ښځه یم کاش چې نن زما میړم ژوندی وی عوام بدر لتلی وی ولته شهید وی چې قیامت کې زم دغه ښځو په صف کې ولاړه وی چې د چا خاوندان په جهاد کې شهیدان شي. خو مور مونږ ته ووی چې پلارم نشته او تاسو ځئ دواړه واورئ که ګوله یې په سینه کې ونه خوړه او په ملا کې وخوړه نو ما د خپلې سینې پای نه دي در بخښلی ځئ به او غشي ته به سینه نیسي. حضور علیه السلام ورته فرمایل چې داسې وکئ چې تاسو کې چې کوم لوی مشر دی هغه د لاړ شي او دا کشر دی د مور خدمت. کشر وی چې نه یا رسول الله زه د مشر نه ډېر تکړه یم دا مشر دی پاتې شي زه به لاړ شم. حضور علیه السلام ته هم خوند ورکړ وی ښه ده که نه تاسو دواړه په پرزولو ورشئ چې تاسو کې کم تکړه دی به واستو. دواړه په پرزولو ورغلي دي او غیږ په غیږ دي نو دا کشر دی مشر ته په دې غوږ کې وایي چې لالا تا ته ښه پته ده چې را پرزولی خو دې نشي ځکه چې ته لوی زه وړوکی خو ستا دې په خدای قسمي چې ته په خپله ځان راوغورځوه چې رسول مام تا سره ولیږي او که ته لاړې او زه پاتې شم نو زه به تباه شم. مشر ورور په خپله ځان راوغورځولو حضور علیه السلام ورغی او دواړه یې په ملا وټپل او ورته ویل ځئ الله دې ستاسو دواړو نګهبان شي. وړې وړې تورې ورسره دي منډې 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 تقریبا مدینه منورې نه 100 کیلومتره بدر لري. هغه د بدر میدان چې کوم ځای خاص جنگ شوی دی ما لیدلی دا اجیان صاحبان په لاره تېرېږي هغه ته اوس خو ښار جوړ دی لوی بازارونه دي او بنګلې او ځایونه دي او ما هغه خاص ځای چې کوم ځای جنگ شوی دی او کوم کوی کې بیا د ابوجهل د لاشونه کلهم کاڼي شګې او ریګ بیابان دی شین بوټی نه ښکاري چې سر ته لاندې کیسه په دغه مقام ته چې صحابه مو رسېده د ابوجهل لښکر هم راورسېد او جنگ شروع شو. د روژې میاشت او صحابه 80 میله مزلم کړی دی روژه یې نیولې ده
او روجه نیولې په صدا یو قجوره په دوه کسه نیمه کړې ده نو نیمه یو خوړلې ده او نیمه بل خوړلې ده په دې رنګ روجه نیولې او د بتکی اوبه اسکلی دي د ډنډو ګرم نو روجم ده دار په شکال میاشتم ده او د عربو هغه ګرمیم ده پناه په خدای او جنگم شروع د عبدالرحمن ابن عوف په خوا کې دی ماشومان را منډه کړه چې دلته هغه ابو جهل کم یو دی هغه ورته چپ داغه نامه مالي ولولي ولچپ قالو یا بلا هغه ورته لوی بلا دا د لوی بلا علاج مشته د دنیا تماشې وګورئ رحمان بابا وی د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي دا خو نن یې تماشا د سبا نه ده اعلی صاحب په کابل کې د ببرک بادشاہي ده ببرک دی او ببرک ته او ببرک ته لاړو لاشه معلوم نشو چې کوم طرف ته لاړو سپو خړو کې ګډړانو خړو نو مو نشانه ورکشه د ببرک تاسو خیال دې دي دغه ورځي چې یو سړی پکې بادشاہي چرچا یې لکه پاکستان کې وګورئ اعلی صاحب خواجہ ناظم الدین او هو اعلی مولوی تمیز الدین اعلی صاحب صدر ایوب اعلی صاحب صدر یحیی خان اعلی صاحب بوټو صاحب او هو هغه د غرغر دی خو غرغر دا کوچنډیان مچنډیان ور سره اوچا وایي دی صاحب په د پاسه دا بل راغله اعلی صاحب امیر المؤمنین راغله زیولک صاحب د اسلام را روان کړي دی دغه دی راغه هغه دی را روان دی د چرچا سبا ګوره چې بیا به د چا چرچي تاسو پوه شئ د رحمان بابا دا الفاظ د کربون روپو چې د دنیا په تماشا به ناز نه کوي غاوره کېږي به نه ځکه چې دا تماشا به سبا نه ستاسو د وړاندې نن د دې خلقو ګډای اسمان ته پتلوم وی نه او سبا پراکانټه کېدوم هغه خلق چې دنیا یې نغاره غولې هغه خلق نام و نشان ورکشي غاورم ځان ته ځان نه وي دا نه وي چې زم څه شي دا تیت شن لکه هغه ورځ عمر زوکی او خان ما ته وی چې جدا زمون باندې خانان ډېر په تکلیف ته خان ته څه خان وی جدا صاحب حیثیت خلق او صاحب جیگیر ما ورته صاحب حیثیت او صاحب جیگیر خلق هغه دي چې کوم خلق ته د آخرت جیگیر نصیب شوی صاحب جیگیر هغه خلق چې چاته د آخرت جیگیر نصیب او په آخرت کې د ادنا سړی جیگیر دومره چې سل کاله په اس مزل کې او د خپل جیگیر حدود بنشي معلوموله صاحب حیثیت داخله ته د ګوراو د قبرستان څوکیدار ته صاحب حیثیت نه او نه صاحب جیگیر ستاسو د خانانو جیگیرونه او جیدادونه دا په ظلم حاصل شوي دا د انګريزانو درکړي مهرباني په خان بادرای او نوابوي چې درکړي دي دا د ظلم جیگیرونه تاسو ساتلي تا نرستو ستاد سامنو دور چې پراشي په دې جیگیرونو بیا زنا او شرابونه او کبابونه کیږي
او رنگ رنگ نوے او تازه عذاب تعالی قبر لدرزی او لړمان او د خامارانو په شکل کې پتا چکونه وینه زه خو خیراتونم کوم او ډوډۍ ورکوم ډوډۍ زکات میاش کې ډېر دی ګونه پاخه کوم او ډوډۍ ورکوم دغه ډوډۍ دستا کفرو د زکات په پیسو چې دی ګونه پاخه کې اوري کې کور دی وران شه دا زکات کی ډېر دا مالدار خلک د زکات میاش کې دی ګونه پاخه کې خلق باندې وري دي وې دا می زکات او پیختي وزه په دې زکات کې زکات د پاره اخذ د مسکین شرط دی مسکین او غریب به قبض کین او علا بزکات په دې زکات کې نو عرض میں دا عزیزان چې دا د دنیا تماشې دي نن به یو سبا لوی تماشه د هغه خلقو ده چا چې دنیا قربان کړه د آخرت لپاره عبدالرحمن ابن عوف نه ماشومان تپوس کوي چې دلته ابو جهل کړل ویا مخامخ پس پیناس کې سو ورمنډې وې دنه زمون محبوب دومره تنگ دی پیرا په ولاړه و د هغې په د خپو کې ورننه وته ورته له ابو جهل لعینا او د محمد رسول الله دشمنا ابو جهل ورته داسې کوس پاس ګوري وې تاسو کې اما شومان ورته وي مونږ د محمد رسول الله غلامان وې مشر کشر نه لري وې زمونږ مشر الله دی او کشر زمونږ محمد رسول الله دی وې یریږئ نه زه خو دې وخت کې جنگي جرنیل یم د بدر د میدان نو اما شومان ورته وي چې یاره شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا اے ابو جہلا شریعت سے شدے پا دنیا کے دا اللہ یرا پزڑکی پیدا کول شریعت وہی ستا چې د خدای یاره دې پړه کې پیدا شي دې ته شریعت دا نن چې پاکستان ته لري لري نارې وایي یریږي د دې پړه کې د خدای یاره نشته د خدای خوف نشته د خدای یاره دې پړه کې رااله هغه کار به نه کوي چې په کوم خدای خفه کېږي نن تاسو پاکستان کې وګورئ خوف خدا ورک بلکې لوی ظلم چې ستا په دې ملک کې کم کېږي لوی ظلم حکومت پتو پاولا حکومت پیدا قوم او عوام چې کوم لوی ظلم کوي قرآن غوندي قانون پروت ته او دوی د ژوند فیصله د پیرنګي قانون ته وړي لوی ظلم چې مونږ کوم کوو یو جماعت او یو مدرسه یو محله او یو کله او یو کنده یو ډله او یو قوم به تاسو اونګورئ چې هغه جماعت ته یا مدرسې ته راغلي چې زمونږ او د دې دا تنازع ده زمونږ په دین فیصله وکړي ګورئ چې امید دی او کم مولا دی او کم یا دی او که شیخ دی او که میخ دی او که اجیر دی خو چې ګړبړ پیش چې ګورئ تاڼه کې بناست تاڼه د پیرنګي د قانون ځای دی کچری د پیرنګي د قانون ځای دی او جماعت دا د خدای د قانون عدالت دی جماعت ترا دا ګټ او بیلات خو سر دی ورکشا ګټ او بیلات خو په کچرو کې مشتا پټاڼه کې مشتا الته به یو ګټي او بل به بیلی او جماعت ته چې د قران فیصله تراشي چې کوم په حق یا به وګټي او چې تاسو خیال را تیر ورځو کې یو سړی را ویل یو مولا مې فیصله کړې ده فیصله غلطه کړې مالسی کړې چا تقریر راته وکړو نو ما ورته چې ته ویل زمارونو خدای به خو باسه ما په شریعت نه کولا خوارونو آرامیانو می شیخان غوندې دي اول شریعت ته لاړ اسړې اوس دا زمون خلک دا بنی آدم نه چا تقریر راته وکړو
امولا دا یو ظلم کړو چې هغه مال روپۍ کې 14 سنې دا بل سړی کېده او یو دوانې پکې بیا هم دته پرېښې مال که زه اوس قاضي قضات وی نو ما به اول دا مولا وجلی ویل ولې مال دا دوانې هم ستا نه کېږي ظالمه دا یې در سره زیاتې کړې 14 سنې دا پردیه ډېرې ټاپو خراب شو دې له راغلی و چې ګینې دی به اوچت پاسېدو لا دا زمونږ د ملک حال تاسو وایئ چې دا پاکستان کې څومره خلک مړ کېږي او کم خلک د ژوند فیصلې د پیرنګي قانون ته وړي او د مرګ نه وروسته دې خلکو پسې مونږ قرآن وایو په قبر ورته تبارک الذي وایو لله ما فی السماوات والف لام میم ورته وایو ته وایې چې دا کلمات بلاندې قبر کې دې سړي ته څه فایده ولري د چا چې په ژوند د قرآن سره دا که تاسو خیال وکړئ په دې روژه کې دا خلک د 3 شپو ختمونه خاص کر په دې غرونو کې 3 شپو کې حافظانې ودرولي څوک په 21 شپو کې کوي څوک 15 شپو اوس ته سوچ وکړه چې په 3 شپو کې د کم کلام حافظ پسې واورې تاړه کې دا خیال کړی دی چې راته ښکاري چې د قرآن دا مطلب دی چې په تراوو کې حافظ نه واور بس نور دې چې څه خوښه ده هغه کوه نه د شپې د قرآن واورېدو سهار د چا سره سوک سپېړه او بجای د جمعات د تاڼې ته منډه کړه دا د شپې قرآن به پتا ګوایي چې بېګای زه اورېدلی وم او سهار خپله فیصله د پیرنګي قانون ته یوړه دې ته عزیزانو سوچ وکړئ قوم د قوم تباه دی او ملک د ملک تباه دی حکومت ته هغه ظالم دی د قوم او د دین سره لوی ظالم چې دی د 40 کالو را روان حکومتونه کوم حکومت چې په خپل دور کې د قرآن قانون په ملک کې نه دی جاری کړی دا بدبخت قوم هغه حکومت پسې بیا ارمان کوي هغه حکومت پسې بیا افسوس کوي ضیاءالحق به سبا لاړ شي موږ به ده پسې جاړو چې آی های ډېر ښه سړی و ځکه چې په 10 کاله کې پاکستان کې قرآني نظام نه و راوستی نو ده پسې به موږ ارمان خو دا یو ارمان به کوو یو ارمان که هغه د کپنکش کیسه درته یاد دی چې سړی او مړی به چې وشو د شپې به ورغی او قبر کې به یې کفن وویست زوی وی بچیا ډیر ګناګار هم سبا کیږي ول پلار خدای راستي چې په خلکو دی وبخم بخم به چې پلار مړ شو زوی به د شپې مړی نه کفن مو وستو په کونه کې به ورته موګیم ټکوال خلکو ویل پلار خدای په جنت کې دا صد خنزیر بچی ته پاتې دی دغه ور سره دا کار دا یو ارمان وکړو چې خدای دې بلا نه خاطر شوی خو چې تیر نه خدای هغه نه خو هغه خو و خدای هغه نه خو هغه یو کیسه ده چې یو ډاکټر یو سړی ملغلره بیا مونږه پوهېږئ په خبره روژه هم نه ده نن سبا هم خدای دې خیر ملغلره بیا مونږ ته نو زر زر یې وینځله په واله کې چې وینځله چې پاکه شي اتې د لاسه وغورځېده اوبو یو سړی ورپسې لیونی شو چې هی دا خو ډېره قیمتي ملغلره وه او داسې وشو لیونی شو سرسام شو کور ته راغی پاکې نه پلیته ښه وه پاکې نه پلیته ښه مور یې څه چل دی بچیه پاکې نه پلیته ښه وه پاکې مور چې دته وکته هم سرسام شو هغه هم چغې والې پاکې نه پلیته ښه وه پاکې نه پلیته یعنې هم ګنده ښه وه وینځلی به هم نه چې رانه اوبو نه وړی بیړی کور مالت خلق راله دا څه چل دی مور او زوی دواړه چغې وهئ پاکې نه پلیته ښه وه دوی ورته کنځلې کړي چې کنځلې کړي دي کور والا هم سرسام شو ویل تپوس نه تپوس خو تپوس نه تپوس ایم په کور کې ناست یو دا چلی وي
تپوس نه تپوس خو عام سر سام کم یو چې یو بل ته ګوري سم سر د پاکستان په تاسو خیال کوئ ټول سر سام شي نو نن د یو سړی بیان دی په اخبار کې چې پاکستان حکومت را سره کومه وعده کړې وي نو لا پورا نه کړې استاسو د مشر بیان وای داسې پورا نه کړې مال پاکستان چې څوک غو تکړی دی په سمندر کې نو هغه تر قیامت پورې بلاشم نه روز پاکستان ته ګورو د پاکستان وادو ته ګورو وای ابای مې لیوانای شو په ترجمي باټینګ غړوای د دې وادي سلوه کاله وشو چې حکومت راغله دی واده د اسلام راوستو نه کړی په دې ملک نه دا کړی د 90 ورځې په واده زی اولک راغه او لس کاله په دې تیر کړ اسلام او نظریه او اسلام او قران او قانون او شریعت او بنچ او کورټ او سپریم کورټ لس کاله په دې تیر کې ترنه هغه خبر نشا کړی څنګه مې وی اسې جاي څنګه قوم یې داسې بدر باندې حکومت راځي دام ستاو زما د کور خبره نه ده دا د پیغمبر خبره کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې یې داسې به امیران در باندې راځي چې دا څنګه قوم دې کتا سو خو حکومت په خپل ژوندۍ کې ولیدو او مړم نوراشي په قبر می متیاز وي په خپل ژوندۍ کې به نه ګور دغه سې کوڅه ډب بدر نه جوړي کله به خزو پسې منډي وهاي کله به جړاګانو پسې منډي وهاي کله به خنساګانو پسې منډي وهاي کله به منبرانو پسې کله به چا پسې منډي دا غولو جمعداران چې جوړېدل دا کونسلرای دا د کمیټې دا د چوړیانو جمعداران د لپاره تاسو سال جوړ کړي ذات بخیال په دې کوڅو په دې لار کې هغه چغ هغه سوري هغه غدا تاسو سال جوړ تاسو څه قوم دې د دې څه ضمیر دې د دې څه ایمان عزم والا قوم پکاري مضبوط اراده والا قوم پکاري نبازیت چې کوم قوم کې نو قوم خورز نشي کوله تاسو به وګورئ دا کور وارثان لاړ ډاکټر راوستو چې دا لکم سر سام دی او دا مورم سم سام دا پاکینه پلیتا خوا دا ډاکټر راغی دا سي چلی په دې الکو کو چې او په موري چې دا خبره ته هیر کړه چې ته هیر شو نو ډاکټر ویلي پیسې څومره کیږي ډاکټر صاحب ول 100 روپے اول پتا سو خدای عظیم عذاب د ډاکټرانو نازل کړي څه خدای پیجندلی 100 روپے فیس 100 الته د 500 یا د 150 یا د 100 مزدوري کړي الته د ماشوم باندې الټای دستونه لګیدلی 100 روپے فیس اوس بل د ماشومانو مور ولا خرڅه دله 100 روپے ورکه کې بچ دا قهر در باندې نازل دی کنه دا قهر دی خدای په حکومت نازل چې لک سوچ خو کا بدبخته ابل اور دلته ارتال دی یو ماشوم دی 5 میاشت دستونه په لګیدلی الټای هسپتال ته بوتله زمونږ ارتال دی مریضان نه ګوري تاسو په ایمان وای چې دې ملک له خمینی غوندې انقلاب پکار دی کنه دی چرانه یو ژوندې پاتې نشي زما مریض درغه هغه مړ کیږي او ته زما ارتال دی چې دغه وخت کې په دې هسپتال کې څومره وې دا ګردنونه مې ته وډاو کړی ستاس ارتال د پیسو د پاره دی تنخواه د پاره دی مطالبه دې څه ده په دې هسپتالونو کې تاسو سال جوړ کړي پټه پوړاند شي دې هسپتالونو کې خود شپې وګورئ چې څالي دا قوم روند دی دا خلک ویني نه چې دلته سالي ستارتال دې ته زما مریض ما ګوره دا زمونږ ملک دی نو زما عزیزانو زما 100 روپے فیس دی ورته دا 50 والا 50 په بیا درکو هغه وینا مال پورا 100 راک وې خصبارا ش ډاکټر صاحب نو بیا بسل ده ډاکټر لاړو دغه ترورې تاسو کو د الک نه چې بچي دا پتا څه چالو ویل ولې ترورې ویل دا تا چې وی چې پاکي نه پلیتا خوا بیا وریات شو چې بیا وریات شو بیا چې کې پاکي نه پلیتا خوا مورم چې کې
پاکې نه پلیته خوا پاک چې سبا ډاکټر راغی چې ورته یې کتلي خو بیا هغه چغې وي ډاکټر چې ورته وکړه هغه هم سرسام هغه وی یاره 150 ښې وې 150 چې پرون مې 50 اغستی وی نن خو مې 50 هم لاړې پاکستان دې دغه شی دی وروره هر یو چې راشي بل وخوره ده نه خوا بل خو چې هغې نه راشي ده نه خوا بل خو سل مې څه غوښتې چې 50 هم ورپسې لاړې دا زموږ ملک او نور به ګورئ او تماشې به د ځان کوئ دا تاسو دا شیخان حاجیان صاحبان ګیري میري پریښي دي په دې کار نه کېږي والله کې په دې راټینګ کوي په دې نه خدای راستي که جنت راټینګ کوي زمونږ دا ګیري دي دا ډیلې دي ډیلې دې نه د ولو واښه ښه دي واښه دا زمونږ ګیري نه دا ډیلې دي ډیلې یو طالب نه یو خان تپوس وکړ طالبه دا ستا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده هغه ویل خان خدای راستی که خبر یم چې ستا د سپي لکۍ ښه ده که زما ګیره ویل ولې ویل که دې ګیرې ایمان تیر کو خو دا ګیره ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده او که ایمان یې تیر نه کو نو بیا ستا د سپي لکۍ تې ښه ده که دغې لکه ایمان تیر نه کو نو هسې د خدای په قهر اخته یو په مخ هم ګز ګز واښه ولاړ دي عزیزانو چې د ایمان تیرولو درد دې پړه کې نو په وخت مخ باندې پاکي وها په دې کار نه کېږي چا ګیره پرېښې ده په دغې په تمه دی چې دا د ګیره مې پرېښې که نه جنت په دې کې نه دی چا یو دومره مسواک په جیب کې ټومبلې دغه ده که نه چا چوک ته چې جمعې مانځله راغی مصلی یې په اوږه راچولې دغه ده که نه په دغې نه کېږي ماما روژه راله دې خوا وګورئ کم ځای کې چې اوسېږئ کم ځای کې هلته به داسې نری نری ډونډ لګې چې هسې نه چې په شربت روژه ماتومه د چا روژه بې شربته نه وي ډونډ به لګې زه پېشمني ترکاري سره روټۍ خورم هسې نه چې څوک په سپورې روټۍ روژه ونه نیسي که یو سړي په نهاره روژه ونیوه ټول کلی او ټول کندی به الله په جهنم کې پې اچوي تا په شربت روژه ماته کړه او تا ته پته وه چې د پلاني کور کې شربت د ګوړې هم نشته یو خدا چې خبر نه نه کوم ځای چې اوسېږي هلته به ځان خبرې هلته به ځان خبرې پلاني کور کې پته وکړي ښځې ته به وی لور ته به وی زوی ته به وی ورشه بچیه ته د هغې کور کې وګوره ماشوم به ورولېږي چې په میز ورکره یا په کټ کې شربت یا دچکې یا ګیلاسونه څه پراته دي پیکوړې میکوړې اغوستې دي که نه زما دې په خدای قسمي چې یوه قجوره دې چاله ورکه ورو جماعت دې وله ورکو د یوې قجورې اجر به د احد د غر عمره ستا د نیکۍ په تله یوې قجورې نه خانان مانانی مازدیګر کې د دنیا نعمتونه په میز دا روجې نیسیم نه دا زنتلا کې ټول روجه خواره دي ټول په دې ورځو کې اول 15 کسانو ما نه تپوس وکړو خو خیر ما نه اکثر یریږي پوهېږي چې دی داسې کافر استن سړي ته ووایي چې بیا ته به پرې راشي جی ما ته تکلیف دا روجې روجې بچیا ته څه تندر پرون دا بالا معنی بینک کې رانه یو تپوس وکړو وی جی دا روجې فطرانه څومره ده مال ولې ویل لږ صحت مې ټیک نه دی داسې ناپړي ته مې ورته وویله چې په دې ممبر یې اوس ویلی نه شم وبه مال چې صحت دې ټیک نه دی په وخت ښځه هم پرېږده ځکه چې د کوم سړي صحت ټیک نه وي هغه ته ښځه پرېښول پکار ته د ښځې حق نشې ادا کولی د الله بس داسې شو چې روح دی سنډا عمره غټ یې ورته وایي چې ما د روژې کفاره څومره دا ورته چا ملا خودري او خان ستاسو رنګم ښه نه دی او رنګم ډېر دغه دی وخورئ روجې او بیا بیا د خیره چېرته ونیسي کینې یو 15 روپۍ د ورځې چا غریب له ورکوې دا په اشنغر کې یو ملا یو خان ته ورکوې او بیا به خدای دغه کړي خدای دې کور وران کړه چې کور دې وران شي 15 روپۍ د چا غریب له ورکوه دا خو هغه سټیج کې وي چې کوم سړی په داسې مرض کې مبتلا وي چې د دنیا ډاکټران ته ناامید وي چې دا سړی عمر له جوړېږي نه بالکل او د دغې نه به دی مري نو هغه دپاره بیا دا ده چې د سرسایي عمره پیسې به د یو روژې کفاره ورکوي
یو سړی تبي ونیو یا څه بدني بیمار دی 2 روژې 4 شپږ دا وخوړې روژې نه پس ته بیا ونیسي که نه هغې دپاره کفاره کوم ځای کې ده عزیزانو دې ټولو خبرو ته سوچ وکړئ چې روژې د دغه خلقو د ابوجهل ورته وایي ماشومانو ته یېرېږئ نه اور ورته وایي شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا اے ابو جہلا شریعت څه شی دی دنیا کې د الله یره پړه کې پیدا کول دي او د سردار کونین د ناموس د پاره ځان قربانول دي نو یره پکې د کم درانه ابو جهل ورته گزار کوي ویل گزار تا کوا بیا به دی ګیلای پزله کې چې یو موضوع دوه ته گزار ابو جهل چې تور راو چتکړه نو یو ماشوم ورته وی صبر کوه لاندې نه د داس پیټه پرانیسته شوی او بغورځي هغه چې سر راټیټ کو داس پیټه کتا رستونه د یو ماشوم لاس ورته برابر شو په دې ګردن ورته تورا کې وی الله اکبر ابو جهل داس نه کوزرو ورځي چې راورځي تمام فوج اکبک شو چې داس چلو عبدالرحمن ابن عوف په منډه راغی په دې سینه ورته کې ناس وی واوس وی وجنه خو می وجنه خدنا اهلو د لاس مړ شما سر می وړو کې ده دا مړای می لګلان دی غوسه کا د سر کا توله به می خلق راضی چې لګ سر می دې مړای سره غټ ښکار گردنه تی غسکا فنار والسقر دا ابو جهل زوی عکرمه را منډه کې په دې یو ماشومي گزارو کو دا ولې تی بیل چې ولې تی بیل کو ماشوم ته د ولي پته نشته او لاس کې تور نیولې د منډه را منډه وي لاس ور پورې ځوړند چې مازیګر کې ګوري چې تاسو چل دی دا د لاس تلیخ په لاندې کو الله اکبر کو لاس وغورځو پیغمبر ورته الله دې سوک بچیا و یا رسول الله ستاد مینه تقاضا دا چې منډه کې می فرق رانش د لاس می لیول خراب کړو ځان نه ملره کو چې لیول نه برابر مازیګر ټیمو د بدر په میدان کې آپ یو قجره باندې نیول روجو والاو د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډا ودرولا باقی بیان بیا شي واخر دعوانا ان الحمد لله ګرانو اوریدونکو زموږ د یوټیوب چینل د IIPV په نامه سره دی درسره خوښ او یا سبسکرایب کړئ الله تعالی دې زما لپاره د خیر او ستاسو لپاره د هدایت ذریعه وګرځي امین